شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه المنذري وصححه الألباني رحمة الله عليه. زما عزتمندو، ستاسو د وړاندې یو څو ضروري خبرې کوم. الله رب العالمین دې موږ ټول له د عمل کولو توفیق راکړي. دا خبرې د اورېدو قابل دي، دا د زړه په غوږونو باندې واورئ او بیا به ان شاء الله په دې باندې عمل کوو. زما عزتمندو، د رمضان المبارک میاش ډیره رانږدې ده او دې میاشت ته چې مونږه خوشاله یو، نو په دې ټکي نه یو خوشاله چې شربتونه به وڅښو، چارونه به وخورو او خوبونه به وکړو، نه، بلکې په دې خبره باندې خوشاله یو چې زمونږ رب په دې میاشت کې د جنت دروازې کولاوي، د جهنم دروازې بندي. د څومره خوشاله خبره ده. الله رب العالمین خپل بندگان د اور نه آزادوي، د خیر او د برکت میاشته. الله رب العالمین ته د ورتلو میاشته. زما عزتمندو، د دې وجنه ورونو دا ټکی د نپاتې نشي، ير د نه نشي، او دې خبره ته توجه کوي چې سنه د میاش راشي او لاړ شي او موږ تش په خوب کې تیر یا په خوراکونو کې تیر کو، نه، بلکې دا میاش کې به موږ خپل ژوندۍ بدلو. الله رب العالمین ته توبه وباسو او هغه برکات او خیرونه چې الله رب العالمین نازلې چې پای کې زموږ ایسه شي. الله دې نکي چې د الله رسول هغه سړی ته خیرې کړي وي، هغه سړی دې ذلیل او خوار شي چې کوم سړی باندې د میاش راشي او دته بخنه ورکړي شي. زما عزتمندو، د ځان د بدلولو ټیم را روان دي. الله رب العالمین ته د توبې ټیم را روان دي او زموسته یو قدرمن یو عزتمن مل مرا روان دي. دا و چې کوم د مړي دی په دې قبرونو کې پراته دي، دوی نه دي خبر چې بل ورځ رمضان دی او دوی نه دي خبر چې او شعبان شروع دی. کدوې چا خبر کړو دی به ارزوګان او تمناګان او کی سوالونه وو کی چې الله مونږ له یو ژوند یو ورځ ژوند راکړي چې مونږ د رمضان روزه ونیسو، پای کې عبادتونه وکړو. زما عزتمندو، یاد ساتئ زمونږ استادو په ژوند کې خو ډېرې روزي راغلي او تللي دي. چا به 100 روزي نیولي، چا به 40 نیولي، چا به 50 نیولي، چا لګي چا ډېرې. خو راځي چې د ځان سره کلک قصد وکړو چې دا روزه به زه دغه تیرو روزونه بدلوم، هغه څه به نه تیروم. څنګه؟ زما به جبه به دې کې کنټرولي، زما به لاس به دې کې کنټرولي، زما به سترګې کنټرولي. صرف به زما د خولې روزه نه بلکې زما د ټول بدن روزه وي. او په حدیث کې دی چې کوم سړی ملم یدا قول الزور والعمل به، کوم سړی چې دروغ نه پریدي، د دروغ کارونه نه پریدي، نو فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. الله رب العالمین دې ته ضرورت نشي د خوراک مسکا کړی. د دې وجه نه وروره چې اسی په خبرو کې رانده روزه تیر نشي، چې سار مې روزه نیولې د ماقام سنت تلاوت به وکړو، نه به پکې ذکر وکړو، نه به پکې 15 وخت مصف جمع وکړو. دا څنګه روزه ده؟ دا روزه خو درې لپاره کتب علیکم الصیام
الله رب العالمین فرمایي په تاسو روزه پر شوی د لکسن جمع کړو پر شوی لعلکم تتقون دې لپاره تاسو پرهیزګار شئ. زموږ ډېر د سمرګری چې روزه ونیسي د روزې لپاره موږ قضا کی د ماسپخین ودی د مازیګر ودی د ماخستن ودی. الله اکبر. ګوره یا ساتي د روزې نه د موږ اهمیت ډېر دی، د عمرې نه د موږ اهمیت ډېر دی. ډېر مرګري دسی عمرې لاله شي موږ پکې قضا کی وستړي. دارونو یاد ساتي چې دا روزه په موږ کې تقوا راولي، البته کې تقوا راولي چې ته په خپل د دې تقوا اراده وکي والله رب العالمین ته د قدم اغستلو نیت وکي. زما عزتمند او زمونږ رب ډیر زیات کریم دی، ډیر زیات مهربان دی. موږ له داسې مواقع را کړی دي چې دا په پیسو نه ملاوي، دا د الله رب العالمین په فضل او کرم ملاوي. د دې روزي مثال د سره لکه چې یو سړی اوبو اغسته دی او د ار ونه ته او ار بوټي ته لاسه چې زه بچ شم او غټ سیلاب او غټ موجونه دي اس د بچ کېدو چانس نشته. الله رب العالمین د مخ له یو مضبوطه ونه راولي، یو غټ راولي، د داغه په وجه باندې الله رب العالمین بچ. دغه مثال زموږ د مون ګناهونو راغستیو، د سیلابونه زموږ د ګناهونو به موجونه دي. الله رب العالمین ربانه دا میاش راوستله دا هغه ونه ده چې ته دې ته لاس واچو الله رب العالمین به دې بچي. دې ګټ ته وخېجه، دې غر ته وخېجه، د دې سیلاب نه بچي. زمارونو کو زندگیم پکې بدل نکړه. په دې کې خو شیطان تړلې شوی دی. ستاسو په خپل الله رب العالمین ته مایل دي. دومره نقصان به وکي چې ستاسو په ژوند کې به هیڅ برکت پاتې نشي. او هغه د الله د رسول چې کوم خیری دی هغه به تاسو ولېږي. یو بل اهم خبره ده چې په دې روزه کې د قیام الليل خاص خیال ساتي. زموږ ډېر د سیرونه چابي د شپې موز د شپې تراویح دا ورته سګم ښکاري. په ټي وي باندې ټول شپه تیر کی، په فیسبوک باندې تیر کی، ټول شپه تیر شي د اخی نه تلاوت کی، نه ذکر کی، نه دو رکعات موز کی. الله رسول فرمایي چې من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چې کوم سړی د رمضان چې عبادت وکړي د شپې نو د مخکینی ګناهونه به معاف شي. دا یو حدیث. یو بل عجیب حدیث دی چې د الله رسول فرمایلی دا حدیث یاد کړئ او ذهن کې واچوئ. وای په جنت کې ان فی الجنه غرفا. د الله د رسول د خلینو دا خبره راوتی دي. دا د یادولو وړ دي او سوچ پکې وکړئ. وای په جنت کې داسې کمرې دي، داسې بالخانی دي، یورا ظاهرها من باطنها. داغي دا بار طرف چې دی د دنه طرف نخکاری، و باطنها من ظاهرها، او دنه طرف د بار نخکاری او بار طرف د دنه نخکاری. د څنګه خبره ده په دنیا کې د سی آبادی شته چې ته دنه ناس او بار د تخکاری او چې بار ناس دنه د تخکاری نشته. دا په جنت کې هغه څه الله تیار کړی چې نه مو تعالی نه اوریدلی او نه په سوچ کې تیر شي. البته یو بیل بچی دا، یو بیل دنیا ده. ته به د الله رب العالمین ملمه د سمرو چې د خبرات. صحابي ته پوښتنه د الله رسول چې دا بل خانه او دا کمرې د چا دي؟ چې ناشنا کور دی. د الله رسول ته درې خبرې وکړي په یو حدیث کې. دا د هغه چا د پاره دي. دا درې خبرې یاد کړئ. اطاب الكلام، چې مزیدار او ښې خبرې کوي. اطاب الكلام، خبرو کې رښتیا دي، په خبرو کې خوږواله دي، په خبرو کې صدق دي، په خبرو کې حق دي. خبرو کې به خوږواله پیدا کی، خبرو کې به سچائی پیدا کی. مزیدار او حق خبرې کوه، دروغ پکې مو وایه، سخت خبرې مکوه، د غصې خبرې مکوه، کنځل رغبت مو وایه. خبره د هغه چا لپاره یو ده اطاب الكلام. دویم واطعم الطعام، چې په خلکو باندې خوراک کوي، خلکو باندې ډوډۍ خوري، خلکو باندې چیس کی.
خلق ملمانه کوي. او دریم وبات قائما والناس نيام، چې د شپه تیرږي په ولاړه، د شپې ولاړ دی د الله رب العالمین عبادت کوي او خلقو دي. دی حدیث هم سوچته کنه، ډیر عجیب حدیث نه دی. دسه کمر او دسه بالخانه او دسه قصر بل الله درکی چې داغیخ کاره به د پټ نه معلومیږي، داغیخ کاره تر به د دن نه معلومیږي، دن نه به یینی او دن به د بار نه لیدل کی. خو د چا لپاره چې درې خبرې پکې چې مزیدار خبرې کوي، سچ خبرې کوي، خلق باندې خوراک کوي، او دریم د شپې د عبادت کې والله رب العالمین ته ولاړ دی او خلق قابل افراد دي. تجر شپې تراویح کې د شپې چې 2 رکعاته کې هغه بالخانه او دغه کور او دغه کسر بل الله رب العالمین درکې. توبه کې دنه ناسي بار بر تخکاری، تبته بار دنه بر تخکاری. دا هغه چاته وایي چې ټول میاشتې شي ولې بګي د شپې قیام الليل ونکي، د بګي د شپې 2 رکعاته ونکي، د بګي د شپې تراویح ونکي. زما عزتمندو نشنا نعمتونه تاسو له الله تیار کړی، او شرط څه دی؟ شرط دا دی چې تبه خواري کې عبادت وکړي، او بیا په دې روزه کې چې دا ماحول دی، د مزیدار او یخ جمعتونه دي، صفا خوشبویا، او دا سره بخپل اسکا کمره کې ناشتي او پالتو خبرې وکړي، دا غینه خدانه ده چې د الله رب العالمین کلام واوري، قیام الليل کې وتر کې اگرونه چې داوی کار دی داوی باندې خدمت چې د کار نه واپس رالی پښمنه دی او په دغه وخت کې 2 رکعاته وکړه، سلور وکړه، شپږ وکړه، ته وکړه، لس وکړه، چې څومره د خوخي عمره وکړه. تا د کار عذر دی نو د سار د اذان نه مخکې چې تا د کم ټیم دی د غب شپ دا پرې د په دغه وخت کې موږ وکړه. مستن ویتر کوي تر دی ونه کړه نو به سره د شپې هغه موزوکه او بیا په اخر کې ویتر کوي تر دې کړي نو به سره د 100 رکعات وکړه چې څومره ستاوس کې. زما عزتمندو امام مالک رحمت الله علیه چې کلمه د رمضان میاشت شراله هغه به نور ټول کتابونه برکو، قران کریم به شروع تلاوت وکاو او فرمایل به چې دا د هغه میاشته چې په دې باندې سده په دې میاشت کې قران کریم نازل شوی دی، دا هغه میاشته شهر رمضان الذي انزل فيه القران چې په دې کې قران نازل شوی، ټول توجه به قران ته، څورل به قران وسته تر دې پوري چې خلکو د ویل زمانه سوالونه جوابونه مکوي چې زه کوم زه قران کریم ته وزګار شي. موږ باندې میاش راشي او تیر شي، زه ډېر د خلک پیژنم هغه ناظره ویل او یې رته شو، هغه باندې کلونه راشي او تیر شي او د قران کریم ولولي کلونه. الله دې نسمون نکي، الله رب العالمین دې دې حل موږ وساتي چې زمونږ زړه سخت شي، په موږ باندې قران کریم اثر نه کوي، په موږ باندې دروجي د ورځي او دروجي د شپې قیمتي، په دې کې زموږه ژوندۍ بدل نشي، ظلم نرم نشي، د څه حل توبه وباس. زما عزتمندو جون غریات ساته ډېر مختصر دی، نن جون شتا او په دې کې د عمل مقدا سبب به حساب کتابي، سبا که موت له مرګ راشي په دې قبر کې پراتی به بن رمضان او نه ليله القدر، نه به تلاوت او نه به ذکر او نه به درس او تدریس. لدی وجنا د ورځې خوبم کوا، 5 وخت موز د جمع سره کوا، تلاوت کوا، ذکر کوا، دلته زیبه د جمعتونو کې درسونه کیږي، په دې شاده جمعات کې زره مازیګر درس کوم هغه کې شامل دی. درونو اهم خبرې دي او یو خبر ډیره ضروری ده، هغه دا چې راځي په دې میاشت کې الله رب العالمین ته توبه وباسو. ډیر ګناهونه مونږ وکړو، ډیر غفلتونه مونږ وکړو، ډیر جرمونه مونږ وکړو، د هغه کریم او مهربان ذات مونږ ډیر عصیان او نافرمانی نه وکړي. راځي چې د ذات ته یو زاری ورته وکړو، یو وخت ورته توي کو او په دې میاشت کې وته ځان بدل کو. مونږ له دا خوان نه د غشته دا چلم نه دی یاد کړي چې چرته د شپې په یو تیار کې په یو ځان لځه کې را پاس او الله رب العالمین د خپل ګناهونو معافي وغواړي
او الله رب العالمین ته توبه وباسه دا چلونه دی اته د یا ساتي د الله په دربار کې ستا یو زاری ستا د الله رب العالمین په دربار کې ستا یو اوخکا دا د سمندرونو د زور ډیر دی الله رب العالمین په دې باندې رضا کیږي که جړه نه درځي د جړه شکل جوړ کا چې الله ما معاف کا یا الله زمانه درگذر وکا او یا الله دارو جرا غلي زما عمل بد زما خلورا نخوزي زما ټول کردار خطا دی یا الله په ما باندې پردې واچو یا الله ما معاف د اوسه پر بده روزو کې مونږ توبې وینېستي سلويخ او 50 او شپته کال عمرم تیر شو مونږ الله رب العالمین ته توبه وینېسته ګناه ساتلې ده راځي چې په دې رمضان کې د رمضان دراتلو مخکې نن په دې مجلس کې الله رب العالمین ته توبه وباسو او الله رب العالمین بستانه خوشاله شیرونو الله رب العالمین خوشاله کول وړي توبه وته وباسه کبیا د نه دا ګناه شو بیا توبه وباسه کبیا د نو شو بیا توبه وباسه دارونو ګور ډیر اهم ټکی دی اسنه دي د میاشت راشي او تیر شي مو ته په توبه ونه باسو بعض مسائل به تاسو ته بیان کوم چې تاسو ته بار بار د روزي فضیلتونه بیان شوي دي زما د ازلو غواړي چې تاسو ته ټول شپه د روزي دا خبره وکم ځکه دا دومره اهم خبره د خلکو دې ته توجه نشته خلک دا ورځ راشي او تیر شي او هیڅ پیدا ته وانه دي د لوټ مار میاشت ولاړه په جنت کې الله رب العالمین یو بوابه جوړه کړي یو گیټ یې جوړ کړي د جنت چې کومه دروازې دي یو دروازې پکې نوم باب الریان دی د روزدارو خلکو د پاره گیټ د روزدارو دروازه لا يدخله الا الصائمون صرف روزدار په دې لار باندې ورسي صرف روزدار او چې کله روزدار ختم شي بس رښتیا وایي چې ته د روزي د وجنه پر ریان دروازه کې خپکې دی په دې درشل کې ساده لپاره څومره د خوشحالي خبره چې تا په جنت کې دنه په دغه دروازه کې خپکې خدا دغه عمل لپاره چې تا د الله لپاره خلاص کاک بن کړو ته د الله لپاره شهوت بن کړو او تا د الله لپاره صرف خلنه دا ټول بدن د روزه کړو تبسمره د مکیدو او سمره د خوشاله دو ټکی د دې وجنه ورونو دا وړو کې عبادت مګنه خلکو ته روزه وړو کې عبادت ښکار شوی الله فرمای الصوم لي وانا اجزي به دا روزه زما دا زبد دې بدل ورکوم دا یو بهترین عبادت دی د الله رب العالمین خو وخت د ستاد اسلام سلورم رکن دی د الله رب العالمین خو وخت دی په موت باندې فرض کړی دی خو یاد ساتئ د سروجونی سي چې روجستا شي ستد روجیش ستد روجیش او روجستا شي او چې کله د اختر موزه کې د عیدګان واپس راځي او الله رب العالمین د لجون در کړي او ته اعلان وشي چې ستا ټول ګناهونه ما معاف کړی دي واپس دا وقد الله رب العالمین مترانی سي نو ان شاء الله توبه وباسو کنه وباسو ټول به توبه وباسو دا مو آیا موږ شیطان بدی کې دوکه کړیو چې سبا مړه صبرو کو زخلا ځوانه موزخلا بیمار شوه نه موزما په عمر کم دي دا مو آیا دنیا ځوانان په دې ځمکه کې پراته دي هغه خلک چې هغه له دنیا په ما آباد ده اب دې خوره کې لاندې خوري شوی دي هغه بچایان چې ټول دنیا باندې بچي کړي را دا وی نوم نشان نشته د معزز ځوانه موزما عمر ډیر پاتې دي اوس په الله رب العالمین یو رګ بند کې او بیګاله په مرش شپه دې بیګاله په اسمان کې او سبا له ورځ باندې په قبر کې په دې شي کې تیزی وکا زګه زمون ګناهونه ډیر دي الله رب العالمین ته توبه واس دا د رمضان فضیلت شو یو څو مسائل به ته د رمضان بیان کوم یو د رمضان لپاره نیت ډیر ضروری دی الله رسول فرمایي من لم يبيت الصيام من الليل چې چا د دې فرض روزي د لپاره د شپې نه نیت ونه کو فلا صيام له د روزه نشي یو ګورا فرضي روزه ده یو نفلي روزه ده فرضي روزي د لپاره بعد اذان د سبا را خطر نه مخکې ته نیت کی چې اذان سره ته نیت کړي روزه ونیسي یو نفلي روزه ده نفلي روزه چې تا سات شو خوراک د نه دی کړي ته د زوال د وخت پورې ته روزه نیولې شي دغه وخت نیت کولې شي نیت بسنګ کې و به صوم غدن نویت دغه د ضرورت نشته پجلی کې وای سبا د ماروچا
یو مسله خدا شو په دې خله باندې ویلو ته ضرورت نشته. دویمه خبره دا ده چې دانیت بستا د ماخامه پوری کته د ورځې روزه نیولې د دانیت دی وګ چیرې بس دا کوبره ته ملاو شي روزه ماتو نو ستاره روزه مات شو کته وبوم نس کړي ستاره روزه مات شو زګر روزه نوم څه دی چې ته د سال ماخام پر خوراک کاک بن کې سره د نیته چې تا نیت کړي چې نه زب وبس کم خوراک کوم ته روزه لاړه نیو بدانیت د سار د اذان نواله تر ماخام پورې به کې او دویمه خبردار د نیت ته بخلی باندې ولې ته ضرورت نشته. نبی روزه چې دا چې سار شي 9 بجې وی 10 بجې وتا خوراک نه کړي دغه وخت نیت کول شي د روزه نیول شي. دا یو مسله شو. دویمه مسله دا ده چې بعض کسان د سي چې ابوي په دې روزه کې باغ باندې لیونتوب راشي بل پر یو سړی د سار درختونه مخکې لیونه شو تر ماخامه پورې دی لیونه نو دې سړی باندې دا روزه نشته او نه په دا روزه قزام به نشته ځکه د روزې لپاره شخص د عقل له صحت ته د سن عقل شته نو سره صحت شته او کوم سړی به اوش شو لیونه نه دی به اوش شو او دا سړی د سار نواله تر ماخامه پورې به وشو ټول ورځ د اړو په هوش کې راغلی نو دې سړی باندې د دې روزه خو نشوا خوراک نه دی کړی روزه نشته خو بده باندې دی روزه ده قضا او کبل فرض د سړی چې به وشو شوی د لکټیم لدی رایښ لکټیم لدی په هوش کې راغی او د خوراک کا کو نه کړو به روزه صحیح ده د روزه وشو. بل خبردار چې کوم سړی په روزه کې قیو کې نو د قید دو صورت یو دار چې ته په زور قیو کې په خپل ځان له قیر راوړي نو بیا په تابانه د دې روزه قضا ده او که په خپل تعالی قیر راغی په خپل وشو نو بیا په تابانه روزه دي سید او په تابانه دې روزه قضا نشته. د الله رسول الله فرمایلی چې منظر او القی یو سړی قی مجبور کو په خپل قیر راغی او قی وکړو او ته دا روزه به ماتش نه ده او کته بخپل غوته کته کړو کوشش ته وګورئ چې تا غیر شي روزه دې سره ماته دا څنګه چې تا په زور خپل روزه کمزور کړه. بل مسله چې هغه د دې مزیده یو سړی د خپل اهل او عیال سره په روزه کې خبرې کوي او د دنه دا ټینګي او بلاړي شي دا ټینګي وبدي سره د شهوت د خبره وکي یا د کور والا سره خبره اترې شروع کړي دا وبره د نسی یو منی دا منی نه یادو مزي یادو چې د کور والا سره اسه خبره اترې کوي د دنه ټینګي وبلاړ شي شهوت نه د اکثر خبرم نه دنه د وبلاړ شي نو آیا په دې باندې روزه خرابېږي ها راځي قولات په دې باندې روزه نه خرابېږي منی ځان نشي له وزي ځان نشي د دې روزه سیده او د باندې د دې قضا نشته. نور ډېر مسائل دي کله هغه متعلق څوک څه تاسو کول غواړي نو هغه و جواب ول ان شاء الله ورکو او دا کارډونه راوړي دي دا بستاسو نه تاسو کی چې صحیح تاسو ورکړه هغه ته موبایل یو کارت ملوي دا کارډونه تاسو صرف راوړي دي لپاره چې تاسو دا د روزي مسلې یادې کړئ او دا روزه صحیح تیر کړئ. زمونږ ډېر د خلک دي چې هغه روزه نشي خدا خبره وته نه معلوم چې روزه په کم کار باندې ماتي لیکن سړی او دسو کې خو دې نه خبر شي او دس په کم کار باندې خرابېږي ماتي منګه 50 کال روزي ونیولې خدا مسله په یو منټ کې یادې منګه دا یاد نه کړ. د دې وجه نارونو د جماعتونو ترازی دي درسونو لرازی د علماء سره کې نه علماء د تیادم علماء منګه ارسړي موبایل ځان له پیدا کړي وای کې مشغول ارسړي راوړي چې د وډ کې کېناسته او زه د موبایل کې مشغول وې او ما د فیسبوک کول او دا شي کول د علماء درسونو شړ پراته دي په دې روزه کې وځویني د دې وجه نارونو د روزه کې ګوره قران ته او د درسونو ته او د جمعتونو ته او د تراوت ته ځان کې همت پیدا کړي. نمازګر نه پاس موږ په دې شاته جمعات کې درس کوو
او ورسره به یو حدیث هم وایو د روزي متعلق به اهم مسائل بیانو د روزي ډېر مسلې به یاد کی شپږ سواته سو زر مسلې به یاد کی ان شاء الله عجیب مسلې به وایو چې دا سره اوریدلې نه دي دا مسلې به ان شاء الله کو دا به تاسو واورئ دویمه خبره ده چې د روزي اهمیت فضیلت ہوتا است بار بار بیان شوی دی او دلته په نورو جماعتونو کې زمون په دې ملک په یو بل مسله باندې ډېر غټه لانجه سو وزیر سعودي سره روزنی سم او سو وزیر سکوما خپل روزو په خپل نسب په خپل وینم دا مسله ته چا کړی ده کنه دا کړی ها زمون بعض خلک وایي چې په سعودي کې روزونه لري شي بس روزه بني سنت ته روزه وکي بعض وایي نه مو خلا په خپل نه دی لیدلی حکومت اعلان نه دی کړی اوس به موږ څه کوو ها موږ ورچا خبره ده دا ډېره تفصیلی مسله ده او دې ته د علماو په جبه کې اختلاف المطالع وایي چې آیا د اره علاقې د پر ځان لیدل دي کنه ابوي دا ټول چې یو ځکه ولیدل شو بس دا یو لیدل پوره دي د بعض علماو قول دا دی چې په دنیا کې په ارزه کې چا مې شو لیدل بدل ټول دنیا لپاره دا بس شو د قلیدل دا پوره ده سعودي کې چا ولیدل عراق کې ولیدل بل ځای کې ولیدل او چې چا ولیدل او اعلان وشو چې میاش لیدل شوی رټو خلک بروجي دي نور اقوالم بګیدي دویم قول لري چې نه د چا مطلع یو ده نو هغه په خپل لیدل باندې عمل کوي لکه خراسان ځان لده او دغه سي دا سعودي عرب ځان لده د عراق ځان لا علاقه ده حجاز ځان لده دوانو کې گنجائش ده دوانو کې گنجائش ده که څو وچاره که زه په دغه پردو لیدل باندې عمل کوم دام صحیح ده ابو سړی دا و چې موږ خپل لیدل کو دام صحیح ده خدا خبره ډیره ضروری ده چې دا باندې کې چې ټول کله روزه نه دی او تا روزه نیولې او دام ته جایز نه دی چې ټول کلی اختر کړي او تا روزه نیولې ده د الله رسول فرمایي روزه په هغه ورځ چې خلک روزي نیسي او وړوږي اختر په هغه ورځ چې خلک وړوږي اختر کوي دا ته جایز نه چې ته په ټول کلی کې ځان دی یوازې کړي هغه روزه راته زما بوزه ده دا به اختر ته نه زما روزه ده دا به روزه راته زما اختر ده دا شیطان جایز نه دی د خپل علاقه او د وطن فیصله ته وګوره چې دا به کومه فیصله ده کاغو چې موږ خپل لیدلو باندې عمل کو بستم په عمل کوه او کاغو چې موږ د سعودي په لیدلو یا د بل ملک په لیدلو باندې اعتماد دي او دا به ټول په دې باندې عمل لري ته په دې باندې عمل کوه اختلاف نه جوړه چې دا خپل کلی او جماعت کې اختلاف جوړ کړی دی نو عزتمندو د رمضان ډیر زیات مسلې دي دا به بیا چې ان شاء الله بیان کو دي